چې د دعوت اسلامي نه غلی پاتې کیږي بریل فلته اوس بریلیان دی هغې سره څه چلو او خبر نه دی چې دی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په درود کې څومره بې ادبي وکړه شین پټکي چې کله یو باتروم ته لاړ شي که نه نو دا دویم راشي دلته ورته ولاړ یې مدینه دا د دوی اواز هغه لیټرین کې ناست دی دی ورته دلته مدینه چغې وایي تاسو تجربه وکړئ دا تپوسونه وکړئ د دوی دا کار رسالې دې ما یو 14 را پیدا کړې نو په دې غاړه دا فیروز داسې کرښه یي که نه دا ډول لپاره کرښه یي نو داسې جدولونو کرښه نه وه د عارف پاڼې ګیر چاپېره مدینه لیکلي مدینه 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 دې نه یې کرښه او جدول جوړ کړی نو دا په دغه سیزونو په صلات سلام نارو باندې بریلیان خواران دوکک او بریلیان څه حضرات خو خدي خو ګورې چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله دې ورته ووي که نه او نور ورته دې کناټو ته داسې کوتک ونیسه وهایي بس دی وایي نه دا بزرګ دی صلات سلام وایي که نه نو دومره حمقا پکې دي چې هلکه صلات سلام باندې څه د دوکه کېږي نو عقیده خو یې مو ګوره چې عقیده یې څنګه ده بس یو الصلاة والسلام دا خبره کوه نور چې څه غول خورې بیا یې خوره بیا دوی خواران نور وړاندې دي بیا نور څه نه وایي ما سره اوس په څه شي وړاندې وی ته چې تقریر ته پاسېږي الصلاة والسلام علیک یا رسول الله ولې نه وایې هلکه دا فرض دی اوس تقریر کې ویل ټول بریلي حضرات رانه خفه دي دا وایي بیان کې چې پاسېږي دا نه وایي او دا وایي نه چې زه بریلی یم نو ولې ووایم چې زه بریلی یم استاد مې بریلی و پیر مې بریلی و د بریل د کلي یم که د وطن ما په کوم نسبت زه بریلی ځان ته ووایم زه بریلی مسلک نه ګڼم نو بریلی ولې ووایم ځان عثمانه په دې خفه دي وایي دا بریلی ولې ځان ته نه وایي یو راته ټلیفون وکړه کراچۍ نه وایي که ته څوم رمضان دغه کې نو خلک خو درته بریلی وایي که نه مې خلک خو دلته ما ته شیعه م وایي او خلک راته مشرک م وایي بدعتي م راته وایي د خلکو په ویلو خو هغه نوم زه په ځان نشم کېښودی که نه